قومندان ته خبر ورکړه چې زه واده کوم. خبر مې ورته ورکړه، ورته مې وویل چې قومندانه ژوندې تباه کېږي، لیلا له باران سره واده کوي. لیلا هغه خبره شو خو تر اوسه نه دی راغلی. تر کومه ځایه چې زه هغه پېژنم هغه وخته ځان رسوه. نه ډاکټره، هغه دلته نه راځي، خو په دې پوه شوي چې هغه یو ډېر بېغیرته انسان دی. سمه ده زینه، کارونه روان دي، یو ساعت وروسته به زموږ نکاح وتړل شي. والله چې زیلا له باران سره واده کوي قومندانه، باران هغه د هېواد نه بهر بیایي. نه قومندان صاحب تاسې څه کوئ؟ عسکران د باندې تاسې ګوري، په هوښ راشئ. په هوښ راشم؟ بس دی جلیله، له ما نه لرې لاړ شه. لیلا واده کوي، نور نو څه غواړې؟ څه دې چې غوښتل هغه وشو وشو، له دې ځایه ورک شه ورک شه ورک شه. زه تا ته سمه ګڼم، خو دا دنده ده، که قبله ولې درته سخت هم وي بیا هم دنده ده. خدای دې له تا سره مرسته وکړي. که کومه ورځ زموږ ترمنځ جنجال پیدا شي، که زما غوسه راشي او لاړه شم، د بل چا سره واده وکړم. نړۍ ته اور لګوم لیلا، زه تا نه پرېږدم. محمده له ما سره راشه، دا بانډ خلاص که. کون شوی او که ویده یې محمده خلاص که، زر کوه. نیغه نیغه مه ګوره، داسې ځان مه کوې چې ته یې جوړوې. بانډ بند که. موټر نه چلانېږي قومندان صاحب، لکه چې ماشین کومه ستونزه لري. موټر نه چلانېږي ډېر نه شه، په دې مانا چې ماشین کې کومه ستونزه ده. همداسې دې وي. جنرال صاحب امر کړی، خپله پوهېږي. ته کار مه لره جلیله، کار مه لره. لیلا لږ خو صبر وکړه که نه، صبر وکړه. لرې شه جلیله، درته مې وویل لرې شه لرې شه. قومندان صاحب مه کوئ. جلیله دا مې درته وروستی ګواښ دی، لرې شه. نشم کولی قومندان صاحب، نشم کولی. دا کار ستاسې، زموږ او د ټولو د ښه والي لپاره کوم، نشم کولی. لرې شه. یو وطن یوازې او ستاسې غږ اورې. یوازې او له جلیل سره تر دې کلي کور ته راشه. پوه شوم وطن یو،
امرم پر ځای کېږي. ژوندی اوسې، بیخي ښه وخت کې اړیکه ونیوله.